د اکتوبر 5مه د ښوونکي د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځل کېدو سره هممهاله د کندهار ښوونکي د معاشونو د ځنډ کموالي او همداراز دوی ته د استوګنې لپاره د ورکول شوو مځکو له غصب څخه شکایت کوي. د کندهار ښوونکي وایي د تنخوا په ورکړه کې د ځنډ له امله یو ځل کاربندیز هم وکړ، خو لا یې هم ستونزې نه دي حل شوي. په هالند کې د افغانستان سفارت ویلي چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزارت سره تعامل لري او په دې هیواد کې له میشتو افغان وګړو غوښتي چې د اړتیاو د پوره کولو لپاره په عادي ډول دغه سفارت ته مراجعه وکړي. دا دوهم ځل دی چې د اروپایي ټولنې په یو غړي هیواد کې د افغانستان سفارت په رسمي ډول په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزارت سره د تعامل اعلان کوي. د تیر کال د قوس په میاشت کې د اروپایي ټولنې غړي هیواد چک جمهوریت کې د افغانستان سفارت اعلان وکړ چې چک جمهوریت کې د افغان وګړو د خدماتو په خاطر په کابل کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزارت سره تعامل لري. د پاکستان پوځ وایي چې د چمن دروازې په پرونی پیښه کې 2 پاکستانیان وژل شوي او یو ماشوم ټپي شوی دی. د پاکستان پوځ په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د دوی ځواکونو له زغمه کار اخیستی، خو د اسلامي امارت له چارواکو یې غوښتي چې د ډزو عاملان دې ونیسي او دوی ته دې وسپاري. تیره میاشت په تورخم بندر کې د افغان ځواکونو او پاکستاني لوري د ډزو د تبادلې له کبله شاوخوا یوه اونۍ دغه لاره بنده شوې وه چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې په وینا سوداګرو ته یې $3 میلیونه زیان واړوه. له هیواد څخه د هر ډول اوسپنیزو تجهیزاتو او توکو پر لیږد بندیز ولګي. د مالیې وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ریاست الوزرا د حکم پر بنسټ له هیواد څخه د هر ډول اوسپنیزو تجهیزاتو او توکو لیږد منع دی. په دغه خبرپاڼه کې امنیتي ځواکونو ته سپارښتنې شوي چې ملي سوداګرو او صنعتکارانو پورې اړوند توکو لیږد ته د اړونده قانوني اسنادو تر کتو وروسته اجازه ورکړي. په خبرپاڼه کې دغه راز زیاته شوې چې هیواد ته واردېدونکي توکي باید اړوند ګمرکي اسناد ولري. امریکا له ایراني ځواکونو څخه نیول شوي مرمۍ اوکراین ته سپاري. امریکا وایي چې د ایران د سپای پاسداران 111 میلیونه مرمۍ د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته سپارلي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ یا سنټیګام په یو خبرپاڼه کې ویلي دا مرمۍ ایران د امنیت شورا د 2214 پریکړه خلاف په یمن کې حوثیانو ته لیږلي. رویټرز خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي په قول ویلي چې د امریکا پوځ په تیرو کلونو کې د ایران له لوري د اوبو له لارې د یمن حوثیانو ته ډیر شمیر لیږل کېدونکي وسلې او مهمات نیولي.